دا راته ووایه دا په افغانستان باندې دا هوایي بریدونه چا کړي؟ پاکستان خو نن ووایي چېرې دا مونږ نه دي کړي. حسن خان صاحب لومړی خو هغه بریدونه چې بیګا شپه په کونړ او خوست او پکتیکا کې شوي دي چې په پکتیکا او کونړ کې بریدونو په نتیجه کې څه جاني زیان نه ده رسېدلی، خو په خوست کې 9 ماشومان او یوه زنانه په شهادت رسېدلي دي. نو د دغې شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. دا یو هوایي برید و د پاکستان فوزي رژیم کړی دی او په هغې کې دا کسان شهیدان شوي دي. دا چې پاکستان فوزي رژیم انکار کوي د دې ډېر وجوهات کیدای شي، خو زما په نظر دا پخپله یو بې شرمي ده او یو بد کار دی چې یو څوک داسې کار هم وکړي، هغې نه وروسته بیا د هغې نه انکار هم وکړي. انکار کول نه و پکار. پاکستان ډي اس پي آر چې دی هغه هغې باید منلي وای چې دا برید دوی کړی دی، ځکه واضحه خبره ده او موږ ته به لازمه ده چې موږ هغه خلک چې هغه د پاکستان افغانستان په ایشو کې د منځګړي په حیث دي یا میډیټر دي، هغه خلک به راغوښتل کېږي، هغوی ته به دا شواهد وړاندې کېږي چې دا برید پاکستان کړی دی او پاکستان دی چې د ډېر وخت نه په ملکي خلکو بریدونه کوي. اسې تاسو سره کاري صاحب داسې څه ثبوتونه دي چېرې دا پاکستان کړي؟ ځکه چې ستاسو هوایي حریم دغه چې کوم دی ایر سپیس چې دی هغه خو هغه وایي چېرې لکه فري فار آل دی، هغې کې خو تاسو څه دونه دغه پې نشته دی، نو څنګه بیا تاسو وایي چېرې پاکستان کړي؟ پاکستان ولې کړي بیا؟ نو ګورئ حسن خان صاحب، دې لپاره خو ثبوت ته ضرورت هم نشته، ځکه چې د سیمې خلک شاهدان دي، خلک موجود دي او هغه خلک چې په دې پیښه کې هغه کور تباه شوی دی هغه موجود دی، هغه ملبه موجوده ده، هغه د کومه وسله چې هلته کوم میزایل شورټ شوي دي، کوم استعمال شوي دي، د هغې باقي ملبه پاتې ده، هغه دا ټول شواهد دي، ثبوت دي. دا خو ټیکنیکل هغه ده، تخنیکي بحث ده. هغه خو که چېرته وغواړي یو څوک وغواړي چې موږ ورته ثابته کړو، هغه موږ ثابتولی شو دا برید پاکستان کړی دی. د پاکستان که دا برید نه دی کړی نو چا کړی دی؟ د افغانستان حریم ته څوک راغلل چې برید وکړي؟ یا د افغانانو سره بل څوک داسې دښمني لري چې د افغانانو ماشومان ووژني، افغان ماشومان په شهادت ورسوي؟ داسې او بل دا ړانده بریدونه څوک کولی شي؟ دا ړانده بریدونه خو پاکستان فوجي رژیم کوي. نو که چېرته موږ ټیکنیکل بحث وکړو یا تخنیکي بحث ته داخل شو، بیا موږ ثابتولی شو چې هلته ملبه پرته ده، هغه د پاکستان د میزایلو یا د هغه وسایل هغه څه چې پراته دي هغه ثابتېږي چې هغې نه معلومیږي چې دا برید پاکستان کړی دی. کاري صاحب اوس لکه دغه طرف نه تاسو دا وایئ چېرې لکه دا پاکستان کړی، پاکستان کې دې وخت کې 4-5 غټې حملې وشولې، یو په اسلام آباد کې په عدالت باندې وشوه، پېښور کې په اف سی هیډ کوارټر باندې وشوه، په وانا کې په سکول باندې وشوله یا په بنو کې وشوله. نو پاکستان چې څومره دا کسان یا نیولي دي یا دغه کړي وي دا افغانان دي، اسلام آباد والا هم افغان دواړه درې واړه، پېښور والا مو. نو تاسو ګڼئ چې یاره واقعي دا اوس د ټي ټي پي سره زیاتره دغه چې کوم دي کسان فایټرز چې دي دا افغانان واقعي دي؟ حسن خان صاحب ګورئ، تاسو یو د پاکستان د فوجي رژیم ادعا ده، یو ثابتول دي. دا خو ګورئ ادعا ده، دا خو دوی ثابتولی نشي. که دوی ثابتولی شي د پاکستان په دې دومره جنګ کې، لکه موږ چې دلته پاکستاني داعشیان نیولي دي، موږ رسنیو ته وښودل، دنیا ته مو ښودل، د هغوی اعترافات مو وښودل، د هغوی هر څه مو وښودل، دوی ولې دنیا ته نشي ښودلی؟ که چېرته په پاکستان کې بریدونو کې افغانان دي، افغانان انوالف دي، افغانان ښکیل دي د ټي ټي پي سره، نو دوی ولې خلکو ته ښودلی نشي؟ دوی وایي چې د پېښور په برید کې افغانان وو، دا افغانان څوک وو؟ ولې تاسو د هغې مدارک او اسناد شواهد نشئ ښودلی خلکو ته؟ دنیا ته ولې نشئ ښودلی؟ او دا خو کمپیر کولی هم نشو چې ته په ماشومانو برید کوې، هغه د پېښور برید سره ته کمپیر کوې. دا غلطه خبره ده. پېښور کې چې برید شوی ده، هغې برید ریسپانسیبیلیټي یو چا اخیستې ده، هغې مسؤلیت یو چا اخیستی ده. هغه تا سره تا معلوم دښمن ده، هغه تا سره په پټه دښمني نه کوي، هغه تا سره په څرګنده واضحه دښمني کوي او ستا په خپله خاوره کې اوسېږي. یو څوک چې راځي په پېښور کې په صدر بازار کې برید کوي، نو دا کم ځای نه راسي؟ اسمان نه راکوزیږي؟ اسمان نه خو نه راکوزیږي. او بیا که ومنو چې په ځینو پیښو کې افغانان به ښکیل وي، د افغان په یو افغان په یو پیښه کې انوالف وي، ښکیل به وي، نو د یو کس په وجه خو ته مکمل نیشن سره، مکمل ملت سره دښمني نشي کولی. ته خو د افغان قوم سره دښمني نشي کولی که نه؟
دا دلته چې د داعش په پیښو کې پاکستانیان ښکیل دي، زموږ زندانونه د زرګونه پاکستانیانو نه ډک دي. راغلي دلته زموږ خلک شهیدان کړي، داعش سره ورسره دي. موږ بس تاسو د ټول قوم دښمني کوو؟ موږ خو تاسو ټول قوم دښمني نه کوو. موږ خو تاسو ته اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه پاکستانیان راځي تاسو ټول پاکستانیان داعشیان یې. موږ خپل امنیت په خپله ساتلی ده. د داعش جرړې م دلته وایستې، داعش په خلاف عملیات وکړل، داعش مو کنټرول کړو، کابو مو کړو. پاکستان فوجي رژیم داعشیانو ته کمپونه ورکړي وو، داعشیانو ته ټریننګ سنټر یې ورکړي وو، داعشیانو ته ځایونه ورکړي وو. موږ په خپل هیواد کې خپل امنیت کنټرول کړو، خپل هیواد خپل هغه کړو، موږ په بل چا باندې مسؤلیت نه اچوو. کاری صاحب دلچسپ خبره ده چې تاسو وایي داعشیان پاکستان کې دي یا داعش سنټر یې په دې کې دي. 13 ورځ د روس چې کوم نېشنل سکیورټي ایډوایزر د هغوی هغه لیکنه به تاسو کتلي یا په اقوام متحده کې چې تقریر کړی نو هغه وایي چې آی اس چې کوم دی، داعش چې کوم دی دا په افغانستان کې دی، موږ ته ډېره خطره ده او افغان طالبان د دوی خلاف چې کومې کاروایي کوي دا نمایشي دي. نو روس خو هغه ملک دی چې تاسو یې منلي یې، پاکستان کې وایي نو ځان نامنلی ملک دی. حسن خان صاحب تاسو لطفا د رشن سپوکس پرسن ما جوړیږئ، تاسو خپل وطن خبرو کوئ. رشن که چېرته موږ سره پرابلم لري، هغې موږ سره سفارتي اړیکې لري، موږ یې په رسمیت پیژندلي یو، موږ دوی په رسمیت پیژندلي دي. رشنز چې دي هغه د افغانستان سره اوسه ډیپلوماټیک ډېرې ښې اړیکې لري. که چېرته دوی کوم داسې تشویش او اندېښنه لري د روسیانو ولې د افغانستان په رسمیت وپېژندو؟ وجه دا ده چې د افغانستان بارډرز چې دي هغه سیف دي، هغه بارډرز چې د رشیا سره دي، تاجکستان سره زموږ بارډرز سیف دي. تاسو څو ورځې مخکې ولیدل تاجکستان یو غټ ډیلیګیشن ټیم چې هغه دلته راغلو، دلته افغانستان ته راغلو. دا ولې راغلل؟ ځکه د افغانستان بارډرز چې دي هغې خوانا چې څومره سرحدات دي، که تاجکستان دی، که ترکمنستان دی، که ازبکستان دی، ازبکستان دی، ټولو سره زموږ بارډرز سیف دي، محفوظ دي. ما وایي چې هغه وایي که نه، ځکه خو ما وایي چې یاره مونږ خو به خیر دی وایو، مونږ خو مخالف دشمنان یو، هغه دوستان وایي. ګوره زه وایم چې هغې به ویلي نه وي داسې. زه خو مونږ خو د 2 ورځې چې رسنۍ څارو، مونږ خو د روسیې لخوا کوم داسې څه نه دي اورېدلي، نه م لیدلي دي. او یعنې تاسو موږ ته عجبه دا ښکاري چې تاسو د هغوی نمایندګي کوئ، تاسو د هغوی نمایندګي مه کوئ، هغوی څه نه دي ویلي. که بیا ویلي نو هغې سره موږ مستقیما سفارتي اړیکې لرو، هغه به موږ سره سفارتي لارو نه هغه شریکه کړي. مونږ وایو خطره ټولو ته ده که نه، لکه څنګه چې مونږ ته خطره ګڼو نو دغه شان نه هغوی ته خطره نشته. ګورئ هغوی ته که خطره وای هغوی سره به موږ سفارتي تعلقات نه بحال کېدو. تاجکستان سره زموږ خطره نشته چې په سیمه کې د امارت تر ټولو لوی دشمن تاجکستان و، یعنې تاجکستان زموږ سره ډېره غټه دشمني راخیستې وه. نن تاجکستان لوړپوړی هیئت راځي، ډیلیګیشن ټیم راځي، هغه افغانستان سره خبرې کوي او په نږدې ورځو کې افغانستان سفارت دلته خلاصېږي، د دوی سفارت دلته خلاصېږي. دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان نورو ګاونډیانو ته خطر نه ده. افغانستان ایران ته ولې خطر نه ده؟ ایران سره زموږ ښه تعلقات دي او تجارت مو ورسره شروع ده. چین ته ولې زموږ لخوا خطر نشته؟ چینایي کمپنیانې دلته راغلي دي، په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي. تاجکستان، ازبکستان، د نورو هیوادونو ته ولې نشته؟ په دې خبرو خو موږ تاسې ولس نشو دوکه کولی چې خپل ولس ته ووایو چې د روسیا هغه چې د امنیت والا داسې ویلي دي. کله ویلي دي؟ چیرته یې ویلي دي؟ موږ ته وښیه. صحیح ده. هغه خو به اوس به زه تا ته په دې خو به بیا چاته چې دغه شي هغه لینک به درولېږم. قاري صاحب خو راځي یو خبره ده، نن ذبیح الله مجاهد صاحب یو خبره کړې ده او هغه دا وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي، لکه څنګه چې تاسو مطمئن یې چې دا پاکستان کړي، امارت به د دې جواب ورکوي. نو څه جواب تاسو څنګه حمله به کوي په پاکستان باندې؟ که نه هغه ورځ یو طالب رهنما لګیا و چې زموږ سره 400 خودکش بمبار دي، دا به مونږ لیږو، نو څه به کوي؟ ګورئ هغه خو په اسلامي امارت په رسمي ویان پورې تعلق لري که نه، هغه به واضحه کړي چې دوی اسلامي امارت څنګه ریسپونس ورکوي، څنګه جواب ورکوي پاکستان ته. هغې همدا یوه اشاره کافي ده چې موږ په خپل وخت کې او هغه کوو. او د اسلامي امارت سره تاسو باید بلد واوسئ. د اسلامي امارت 20 کاله د امریکایانو سره جنګ کړی ده. موږ په اعلامیو کې به چې کله د اعلامیې په آخر کې دغه ټکی راغی چې وما ذلک علی الله بعزیز، دې به معنا ډېره سخته وه. نو هلته اسلامي امارت اعلامیه کې راغلی دی چې اسلامي امارت به په مناسب وخت کې ځواب ووایي وما ذلک علی الله بعزیز. نو زه وایم چې پاکستان فوجي رژیم هغه ډېر یو غلط اقدام وکړو. د مذاکراتو د میز نه تېښته وکړه، منډه یې وکړه. په دې باندې قطر ګواه دی، په دې باندې ټرکي ګواه دی چې دوی د مذاکراتو د میز نه منډه وکړه او داسې غوښتنې کولې چې هغه د منځګړو دپاره د منلو وړ نه وي، زموږ دپاره خو پرېږده. هغې نه وروسته یې اوربند په داسې طریقه مات کړو چې ښځې او ماشومان دې په شهادت ورسول.
خزي ماشومان وژني. دا خو کومه میړانه نه ده، اسرائیل هم د فلسطینیانو خزي ماشومان وژني. نو پاکستان خو وي مونږ نه دی مات کړی کنه کاری صاحب، نو دونه خو سپیس ورکو نه مات کړی دی. دا خو ګورئ تاسو وایئ چې نه دی مات کړی، دا خو دا هم ډار ده. پاسپورټ پرسن وي چیرې مونږ داسې بریدونه نه پرسن د ډار وایي، هغه د ډار دا خبره کوي. وي مونږ به پجارو وایو چې مونږ کړی، لکه په کابل مو کړیو نه پجار نشي ویلای. لډاره دوی اوس دومره ډار اخیستی دي چې لډاره دغه برید چې دا د حمله چې دوی کړی دا د ډار اوس دوی منلای هم نشي. دا د یو هیواد لپاره د شرم خبره ده چې ستا هوایي جهازونه راځي په یو ځای کې برید کوي، وروسته ته بیا منکرېږي، ته وایې چې دا برید ما نه ده کړی. دا څومره د شرم خبره ده ستاسو د فوج لپاره، د دې فوج لپاره دا د شرم خبره ده. برید دی کړی ده، که هر څوک دی وژلی دي، په نره ووایه چې بس ما برید کړی. کاری صاحب ما په خیال دونه تاسو ته هم پته وي چې دا پټېږي نه، چیرې یو هیواد نه جهاز پاسي لاړ شي هلته کې حمله وکړي، نو دا دنیا ټولو خلکو ته اوس مخامخ په میز باندې لکه پرته ده وته، نو دا پټېدی نه شي. زما خیال دا دی د دنیا هم دغه د خو راځو یو بل خبرې له نن پاکستان د طرفه دا یو دغه وشو چې یاره مونږ ته تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان دا زمونږ دپاره یو دي. څه ګڼئ چې دا فیصله به څومره تعلقات نور متاثره کی، یا افغانستان کې یا په پاکستان کې به حالات نور خراب کی؟ ګورئ حسن خان صاحب دا په دوی پورې اړه لري، پاکستان فوج پورې اړه لري چې ځان لپاره څنګه لاره دوی غوره کوي، څنګه فیصلې دوی کوي. موږ د پاکستان ولس ته، د پاکستان علماو ته، د پاکستان خلکو ته، د پاکستان سیاسیونو ته زموږ خواست دا دی چې ګورئ تاسو که چېرته د خپل فوجي حلقه فوجي رژیم کنټرول نه کوي، تاسو یو بلې بلا خولې ته ځانونه غورځوئ. ګورئ په پاکستان نه بنګلادیش بیل شو، جنرال یحیی خان، جنرال ایوب خان، او ګورئ هغه مسایل تاسو ته ټولو ته واضح دي. تر اوسه پورې چې کوم حمود الرحمن په هغه کې چې کوم کمیشن ټاکل شوی، هغې چې کوم نتایج ریزلټ راووتل، هغې باندې چا عمل وکړو؟ ولې د پاکستان خلکو د هغې نه عبرت وانه اخیستو؟ ولې د خپل فوج ته ونه ویل چې د شیخ مجیب الرحمن قانوني غوښتنې تاسې ولې ونه منلې؟ ولې ما هغه سړی په لوی لاس دې ته مجبور کړو چې تاسو نه بنګلادیش، ولې مو د زور ژبه وکاروله؟ ګورئ پاکستاني جنرالانو چې کله هم د زور ژبه کاروله دوی ته نقصان کړی دی. ستاسو جواب ته راځم حسن خان صاحب، ستاسو جواب ته راځم. کله هم چې دوی د زور ژبه کارولې ده، تاسو وګورئ تاریخ د فوج وګورئ، دوی ځان ته نقصان کړی ده، ګټه یې نه ده کړې. خپلو خلکو وژل میړانه نه ده. دغه بیلې چې تاسو ته راپورته شوي، دا بیلې ولې راپورته شول؟ ځکه تا بوکټي یو سپین ږیری سړی و غرونو په منځ کې ته ورغلی، هغه دې ووژلو. ولې دې ووژلو؟ هغې سره تا خبرې کړې. دا زموږ تاسو افغانانو یو بل دومره وژلې دی، تاسو خو هر افغان د بل افغان په وژنه کې، طالبانو لږ افغانان وژلي دي. مونږ که وژلي دي، مونږ خپل بحران مدیریت کړو. زمونږ نه بدخشان بیل نشو، زمونږ نه هلمند بیل نشو، زمونږ نه پنجشیر بیل نشو، زمونږ نه پکتیا او خوست بیل نشول. تاسو مدیریت نه کړی شول، ځکه دغه بحرانونه ستاسو یوې حلقې په لاس کې. کاري صاحب تاسو خو دغه نم جغرافیې نم خبر یې، افغانستان پاکستان او بنګلادیش ترمنځ 1000 کیلومتره انډیا وه، دا چې ستاسو د بدخشان ترمنځ 1000 کیلومتره ایران او یا پاکستان و، نو بیا به دې ساتلی و. خو خیر دې خبرو کې نه پرېوځو، دا خبرې خو چې کوم دي په یو بل باندې پوینټونه نه جوړو. خو راځو زه خبرې له راځم، لکه که پاکستان پرس که وسم مخالفین هم د طالبانو مخالفین هم دا خبره کوي چیرې د افغان طالبان چې کوم دي د هغوی مشران، د هغوی لیډران پاکستان ته راځي، علاجونه کیږي، کراچۍ کې کارډونه دي، کوټه کې کارډونه دي، دلته کې د هغوی کاروبارونه دي وغیره وغیره. که پرس که پاکستان دا کار وکړي چې طالبان هم دهشتګرد ډیکلیئر کړي چیرې لکه دام دي، نو تاسو ګڼئ نه چې دا خو به مخکې بیا افغانستان ته به هم حالات نور خرابېږي، او ظاهره خبره ده د دواړو ګاونډیانو. ګورئ حسن خان صاحب تاسو ته بله شو کې ما ویلي وو که نه چې دا خبره غلطه ده. پاکستان کارډونه چې د چا دي هغه کارډونه هم تاسو بند کړئ، تاسو دې کارډونه مبارک وي. چا چې هلته جایدادونه دي، کاروبارونه دي، هغه کاروبارونه ورته بند کړئ. افغانان هغه کاروبارونه نه غواړي. زه یو خبره کوم، ګوره زه وایم چې تاسو وایئ چې دا پاکستاني طالبان ټي ټي پي چې دا افغان طالبان موږ دپاره یو شی دي، دا ستاسو فیصله ده، هغه ستاسو خپله خوښه ده. افغانان چې دي ګورئ، افغانان نور په دې پوهېدلي دي چې د پاکستان فوجي رژیم په دې سیمه کې، په دې خطه کې څه غواړي. مې یادوه که نه طالبان یادوه، افغانان او افغانان یادوم. ګورئ حسن خان صاحب د پاکستان د فوجي رژیم پلان دا و، تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی د ټرمپ ته ورغلل، منیر شهباز شریف دا خلک چې کله ورغلل هلته اغېزې نه دوی پروژه دا راخیستې وه چې په افغانستان کې به نظام بدلوي، رژیم نظام به تغییروي. هغه کله چې دلته دوی جنگ شروع کړو، افغانان یې ولیدل. ګوره هغه افغانان چې هغه په جمهوریت کې وو، که هر څوک وو، ما سوا د یو څو لنډغرو نه، دې ته موږ دلته لنډغر وایو، یو څو په حساب کسان دي. ګوره اشرف غني ګوره
چې د تیر جمهوریت حکومت مشر تیر شوی دی کرزی وګوره د امریکا ته د اروپا کې چې څومره افغانان دي دا ټول افغانان د پاکستان په مقابل کې یو موټی شول ټول د اسلامي امارت سره ودلیدل ځکه دا د افغانانو قضیه وه د ملت قضیه وه او تاسو دا هم ولیدل ګورئ موږ ځکه د ملت خبره کوو او تاسو دا هم ولیدل د پاکستان د فوجي رژیم پلان دا و چې افغانان چې طالبانو مخالف دي هغه هم د دوی سره ملګري شي په پاکستان کې د نن هم دوی دا کوشش کول چې الته داسې مایند جوړ کړي ذهنیت سازي وکړي چې دا خلک هم د افغانستان د برید سره موافق شي خو تاسو ولیدل چې پاکستان کې د نن خلک هم د برید مخالف شول علما او خلکو سیاسيونو پاکستان ته ویل چې وروره ته عجیبه لوبه دې شروع کړې ده کاری صاحب تاسو دا خبره خلاص کړه حسن خان صاحب دغه ګوره پاکستان خلک چې دی ولس چې دی هغه پاکستان فوج ته څه وایي پاکستان فوج ته وایي چې وروره تا د هندستان سره جګړه کړې ده څو لوی جنگونه تا کړی دي ته دی واګه بارډر ولې نه بندوي کاری صاحب ولس خدا وایي پاکستان د انډین پایلټ تاونیو د هندستان یو پایلټ تاونیو ستا خلک بمبارول هغه په 12 غنټو کې تا بیرته انډیا ته صحیح سالم وسپارلو صاحب د جنگ اصولي کنه تاسو په شانته جګړه خو موږ نه کوو د جنگ څخه قانوني نو دا څنګه اصول دي دا اصول ولې افغانستان ته نشته دا اصول ته انډیا ته شته دا اصول ته انډیا ته شته ولې دا اصول افغانستان ته نشته قاری صاحب ګوره د جنگ اصول دا دي چې فوجي چرته هم دغه شي نو بل فوج لکه انډیا چې زمونږ کرنل شیر شهید شو نو د انډیا بریګیډیر غوی له څومره عزت ورکړه دا خو تاسو یې چې فوجان شهیدان شي نو بیا باډه پزماکه پورې راکاږي دا خو صرف افغانستان کې دا اصول چې تاسو مراعات کوئ دا قوانين چې تاسو مراعات کوئ بیا ولې د موږ سفیر تاسو لړ لګړ امریکا ته وسپارلو تاسو یو فوجي چې د پاکستان داسې راخکلې دی یو فوجي د افغانستان نه زموږ فوجي دومره بے غیرت نه ده چې تاسو د پاکستاني فوجي ته پلاس ورشي دا د دنیا زموږ فوجي دومره بے غیرت نه ده قاری صاحب ګوره غیر فطرتي خبره مکوي په دنیا کې چې جګړې کیږي فوجان پکې شهیدان کیږي تاسو به لکه د انډیا د امریکای فوجان د جاپان د جرمني د ایران د ګوره موږ دا وایو موږ کمپیر کوو موږ مقایسه کوو تاسو چې د سلیماني خان ته موږ مقایسه کوو تاسو ماته وخت راکړئ کنه موږ مقایسه کوو موږ دا وایو چې دا کوم اصول چې تاسو د هندستان سره مراعات کوئ هغه د افغانستان سره مراعات کوي کنه تا د ایران سره مسله راغله د ایران سره تا مذاکرات وکړل خبرې دی وکړې ور سره دی وربند وکړو د هند سره ستا مسایل راځي جنجالونه دی راځي ته دی واګه بارډر نه بندوي ته هغه سره تجارت نه بندوي هغه مهاجرین چې تا ته د هند نه راغلي دی هغه ته نېشناليټي ورکړي دي ولې دا پښتانه چې تا ته الته درغلي دي ته ولې تا نه ورکولې موږ دا وایو چې دا کمپیر مو ټیک نه دی کنه ګوره کاری صاحب یو ځاتې بنه ماحول څنګه ټیک نه دی چې پاکستان فوجي رژیم چې دی هغه نه غواړي چې پښتانه دی قوي شي کاری صاحب افغانستان یو پیاوړی دی وخت کې تاسو ته پته ده د پاکستان نه معیشت هم خده امنیت هم خده ډیر خده نو پکار دی چې دلته کې حالات خراب دي نو پکار نه دی چې په خوشاله درشي په خوشالۍ راولا کنه په خوشالۍ راولا کنه موږ تاسو نېشناليټي نه توبه ده په خوشالۍ راولا خو په توهین مکوه انسلټ مکوه سپکوي مکوه دا مکوه چې هغه د خپل کور نه راو باسي الته ترخم بارډر په بند کې یو میاشت په بند کړی دا خو اسرائیل نه وکړي اسرائیل د غزې نه فلسطینیان شړل الته لارې ورته خلاصي کړي وي دا سینه وکړي چې وي فاتلار را بند کړي بل پاتې کور نه شړل راځو دا خبره تاسو مخکم کړي او ما په خیال دا خبره تاسو ټیک ته چې په عزت کې دوه کال ولادت تاریخ ورکی خو بیا مخیره کوم کې یو دوه کال یو دوه کال یو د سوپر بیا راځم نو کوپر نه پریوته ک دوه کال درې کال زمونږ د افغانان رونه نورم پاتې شو ویني تاسو خبر دلته منم خو زه یو خبره کوم قاری سي تاسو دا وایي چې لکه د پاکستان د امریکای په وینا باندې خو زیاتره خلک وایي چې دا طالبان چې د امریکای پروجیکټ دی امریکای د دوی حکومت واغست او چې تل بیا دوی له حکومت خ پر رضا سلا باندې ورک د دې باره کې تاسو وایي سي ګوره حسن خان صاحب پروجیکټ خو زموږ تاریخ هم معلوم دی د پاکستان د فوجي رژیم تاریخ هم معلوم دی زموږ تاریخ الحمدلله د فتح دی زموږ تاریخ د جنگونو د ګټلو دی موږ امریکایان په زور استلی دي امریکایان موږ په خوخه نه دي استلی تاسو کچیرته په دې سترګې پټې نه کوي د دوه د مذاکراتو جریان تاسو وڅارئ امریکایانو په تاریخ په خپل تاریخ کې دا د امریکایانو په تاریخ کې اول ځلو امریکایانو په خپل تاریخ کې داسې مذاکرات د چا سره نه دي کړي لکه موږ سره چې کړي دي ورشه تاریخ وګوره او پاکستان تاریخ هم معلوم دی چې پاکستان یو فوجي د فوز جرنیل د فوز سرعلا قومندان چیف اف آرمی سټاف هغه زی په یو بکس کې په یو سوټکیس کې هغه کاڼي اخیستې دي هغه ارته ورې ټرم ته چې دغه د ماته ته کاڼي راوړي دي دا خو ډېر د شرم خبره زموږ تاسو تاریخ زموږ د دوی تاریخ معلوم نه تاسو نه مخاطب هم تاسو پښتون مسلمان په حیث دا خبره زنه کوم خو امریکایان مونږ الحمدلله د سیمینه په زوره استلی دي
امریکایانو د باګرام اډه وغوښته د موږ نه، ټرمپ د موږ نه د باګرام اډه وغوښته او موږ ته یې وویل چې که چېرته تاسو اډه رانه کړئ تاسو ته به یو بد عواقب مخې ته شي. هغه بد عواقب دا و چې دا پروژه عاصم منیر ته وسپارله. عاصم منیر راغی دلته په سرحد باندې جنگونه شروع کړله، دا کار شروع کړو، کابل باندې برید وکړو. دا ګورئ زموږ او د امریکا د پاکستان د فوج تاریخ سره معلوم ده. موږ په تاریخ کې چیرته کوم جنگ بایللی نه دی، د پاکستان فوج په تاریخ کې کوم جنگ ګټلی نه دی. تاسو وګورئ قاری صاحب حقیقت خو دا دی چې د افغانستان د سره فوج نشته دی، د افغانستان فوج خو چېرته جګړه نه ده کړې. خو راځه لږ مخکې خبره کوو. نو خو فوج نه ده، ټول ولس فوج ده، افغانستان ټول ولس فوج دی. ګوره دا قاری صاحب چې د اوس 20 کاله د وخي اخره کې 20 کاله وخلو والا ستړي شي واپس لاړ چې رښتیا ولې نه وایو. ستړي شوي نه دي، نه هیڅ کله نه ستړي شوي. هغه خلک چې هغه ځکه ستړي شول. ولې تاسو د استا په اسلام آباد کې ولې نه ستړي کیږي؟ دغه د آی دفترونه د سی آی دفترونه چې په اسلام آباد کې دا ولې نه ستړي کیږي؟ په اسلام آباد کې تر د سی آی تر ټولو لوی دفتر هغه ولې نه ستړي کیدو؟ ځکه هغه الته چا وشتلې نشول، وجلې نشول. دلته موږ د هغوی په سرونو لوبې وکړې، ځکه ستړي شول. قاری صاحب اوس تاسو تم ماشاءالله را روان دي، تعلقات مو د دنیا سره ښه کیږي. تاسو هم ټولې دفترې برازي، امبیسي برازي، نو زما امبیسي برازي حسن خان صاحب دا زما خبره یاد وساته، زما امبیسي برازي. خو زما دلته به امبیسي راځي، خو امریکایي به دا حق نه لري په کابل کې یو څوک په دې سر وولي او نور بیا لاړ شي امریکې ته. لکه ریمن ډیویس چې هلته په کراچۍ کې سړی وویشته او تاسو په عزت او احترام سره بیرته امریکا ته وسپارل. داسې تعلقات به زموږ نه وي. ډېر ډاډه اوسه. موږ منو تاسو خو ماشاءالله ډېر زورور یې، ډېر بهادر. هغه خو ستاسو په دغه کې څه شک نشته. اوس راځو مخکې ته. بهادر سړی همیشه په مذاکراتو باندې خبرې اترې حل کوي، جګړې کمې کوي، ځکه چې هغه خو هغه ته پته ده چې زه زورور یم، زه چې ته داسې ما چې ته شکست نه دی خوړلی، ما هر څه کې لکه هغه ښه څنګه چې لکه زه ستاسو خو ما په خیال دا هر سړی به مني چې افغانان یو ډېر پیاوړی قوم دی، ډېر بهادر قوم دی، د دنیا بهترین خلک دی. خو زه د دې وایم چې دا اوس دا خبرې اترې، دا خبره چې کومه ده زموږ او ستاسو ترمنځ، د پاکستان او د طالبانو ترمنځ، دا به په مذاکراتو باندې حل شي؟ ولې نه؟ مذاکراتو ته که چېرته پاکستان فوجي رژیم په صادقانه ډول راشي ولې نه حل کیږي؟ ګورئ حسن خان صاحب که تاسو د افغانستان استقلال صادقانه شئ کنه، زه خو تاسو هم صادقانه شئ کنه، موږ نه تاسو څه صداقت غواړئ؟ ګورئ موږ مذاکراتو په جریان کې موږ ورته وویل چې افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه کارول کیږي. دا ستاسو په موږ باندې حق دی. موږ تاسو ته وایو چې د افغانستان خاوره به ستاسو په ضد نه کارول کیږي. یو خبره دا غټه خبره ده کاری صاحب ته. ګوره د موږ موافقه کوو، خو داسې به نه کوي چې تا په پېښور کې برید وشي ته راځې ما ته وایي چې دا برید ستا لخوا تنظیم شوی دی. افغانان دې خوا تا په هغه کې په چینایانو برید وشو، تا وایي چې دا په کوټه او په چمن باندې داسې راغلي دلته برید کړی دی. دا به نه کوي. زما د خاورې زه خپل مسؤلیت اخلم، زما خاوره به ستا په ضد نه کارول کیږي. خو ستا نه زما غوښتنه څه ده؟ ګورئ حسن خان صاحب، دا مذاکرات د دوو خپلواکو هیوادونو، مستقلو هیوادونو په توګه موږ تاسې کوو. ستاسو نه زموږ غوښتنه دا ده چې داعشیان به نه رالیږي، د داعش سنټرونه، د کمپونه د هغه به بندوي. خو تاسو به ټي ټي پی بندوي کنه قاری صاحب؟ پاکستان دا وایي تاسو به ټي ټي پی بندوي. بالکل. ته به ماته ثبوت راکړې چې په دې ځای کې ټي ټي پی د زه به بند کړم. زما خاوره به ستا خلاف نه کارول کېږي. تاسو به ثبوت راکوئ چې دلته کې د داعش والا موږ به تا ته ثبوت درکوو، موږ به تا ته ثبوت درکوو چې دغه ځای کې د داعش مرکز دی، ټریننګ سنټر دی، په دې ځای کې فلانی اوسېږي، په دې ځای کې فلانی اوسېږي. ګورئ په دا څو ورځې مخکې موږ په پنجاب کې یو لوی قمندان د داعش ووژل شو. تاسو یې نه ولې کنه؟ مونږ خو یې ولو، تاسو سره خو ټي ټي پی والا ګرځي کنه. قاری صاحب مسله دا ده، مونږ خو چې پته ولګېده ویشته بس موږ هم شروع کړې ده. بېغمه شه، همدغه د نه غواړو چې تاسو هم د دوی خوشاله اوسئ. حسن خان صاحب زه دا وایم کنه چې راځئ چې سولې ته کار وکړو، راځئ چې د دوو ګاونډیو هیوادونو چې دواړه مسلمان دي، دواړه ډېر مشترکات لري. ګورئ موږ تاسې دا ولسونه ملتونه په خپل منځ کې ګډ ژوند کولی شو. تاسو دلته ژوند وکړو، دلته دغه وزیرستان خلک راغلي دي، قسم درته کوم چې خلکو د خپلې خولې ډوډۍ ورکړه، ورسره نیمه کړه. دغسې موږ هلته تللي وو، هلته موږ ژوند کړی ده، پاکستان کې موږ وخت تېر کړی ده، ژوند مو تېر کړی ده. زموږ د ولسونو په منځ کې جنجال نشته، مشکل نشته. دا اوس چې په پاکستاني میډیا کې څومره حسن خان صاحب پاکستاني میډیا کې چې اوس هم د افغانستان په خلاف، د افغانانو په خلاف څومره پروپاګاندا سپریډ کیږي، څومره پروپاګاندا کیږي، دا فوج کوي، دا ایسای کوي. موږ وایو چې دا د موږ په ګټه نه ده، د تاسو په ګټه هم نه ده، د ملتونو په ګټه هم نه ده. دغه څو کسان دي چې جنگ غواړي دا به سبا لاړ شي کینیډا ته یا به امریکا اروپا ته به لاړ شي، هلته دوی جزیرې لري. دا ملتونه به خپل منځ کې سره پاتې شي.